په خیبر پښتونخوا کې د سولر هغه پروژه چې یو کال وړاندې اعلان شوې وه لا هم نه ده پیل شوې. نږدې یو کال تیر شو خو د خیبر پښتونخوا د حکومت سولر پروژه لا هم له ځنډه سره مخامخ ده. خلک وایي له 2024 راهیسه انتظار کوو خو نه پوهیږو چې کله به راکړل شي. کله چې په 2024 کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا واک ته ورسېدو نو د غریبانو او کم عاید لرونکو خلکو د مرستې لپاره د سولر سیسټمونو د ورکولو اعلان وکړ. خو اوس چې 2024 کال دی لا هم دا پروژه عملي شوې نه ده. په خیبر پښتونخوا کې د کم عاید لرونکو کورنۍ لپاره د سولر سیسټمونو د ورکولو اعلان د هغه وخت وزیر اعلی علي امین ګنډاپور کړی و. د دې پروژې له مخه به 1,10,000 کورنۍ ته سولر سیسټمونه ورکول کیږي. په دې کې 15,000 مستحقونو کورنۍ ته به وړیا سولر سیسټمونه ورکول کیږي او پاتې 15,000 کورنۍ ته به په 50,000 سلنه سبسیډي سره ورکول کیږي. د هر کور لپاره به شاوخوا 2 کیلو واټه سولر سیسټم ورکول کیږي. د مالی محکمې له مخې د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 14 اربه روپۍ ټاکل شوی دی. د حکومت په وینا د دې پروژې مخ برېښنا کمښت ختمولو او غریبو خلکو ته د برېښنا په پیلولو کې اسانتیا ورکول کیدي. چارواکي وایي چې دا پروژه د علي امین د حکومت پر مهال پیل شوې وه خو د فنډونو د کمښت او اداري ستونزو له امله په هماغه کال کې بشپړه نه شوه. د پروژې سره تړلي یو چارواکي ویلي چې 2024 له تېرېدو وروسته دې پروژې ته پاملرنه کمه شوه او په 2025 کې پرې یو څو کار شوی وو. د دې سولر پروژې د ځنډ په اړه یو حکومتي کس هم ناراضګي شول شوې ده او د پاکستان تحریک انصاف غړي بیروکراسي ځنډ سبب بولي. د اسمبلی غړي په حکومتي او سرکاري افسرونو نیوکې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2024 کې دا ژمنه وکړې وه چې هماغه کال به سولر سیسټمونه خلکو ته ورکول کي. همدارنګه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د وړیا ارزانه سولر سیسټمونو اعلان هم کړی وو. خو 2024 او 2025 دواړه تیر شول او تر اوسه دا پروژه لا هم ځنډېدلې ده.